السلام علیکم ملګرو، زه مې تاسو ورسې ټکنالوژي په اړه ملګرو. موږ بیا د فیسبوک چې کورس دی هغه شپږم ویډیو تاسو سره شریکو. او که چېرې تاسو نور ویډیو نه دي کتلي نو تاسو سمپلي دغه ویډیو په ډسکرپشن کې به دغه ویډیو لینک کي، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه ویډیو به تاسو ته ملاوي شي. ملګرو نور ټایم نه اخلو، راځئ ویډیو طرف ته. نو ملګرو ته ګورو دمخه تاسو راځئ فیسبوک اون کړئ. کله چې فیسبوک وکړو نو تاسو بیا خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ او پروفایل لاندې چې به راسئ ملګرو ګورو تاسو دلته لیکلي نور کاکړ ټپس. تر نور کاکړ چې کوم ښکته چې کوم لیکلي ده تاسو غواړئ دا څرنګه وویسئ ټیک شو. نو د دغه طریقه به تاسو نن دروشي او لاندې چې کله راسئ او کله چې ګورئ لیکلي دي سټډینګ اکشن فوټبال او کته دا څومره غواړئ دا به نن تاسو دروشي او کله چې راسئ دا چې کوم تاسو فیورټ نه ده نه سوران به هم څنګه دا به تاسو دروشي. نو ملګرو دغه سوران لګولو لپاره او دا تور لیکلو لپاره تاسو سمپلی ایډډ پبلک ډیټیل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې ما کلیک وکړئ نو تاسو ښکته راځي دا دي. نو بایو مطلب دا دی چې کله تاسو خپل نوم ښکته لیکای کوئ نو دا لیکای لپاره تاسو به په سمپلی دا ایډټ باندې کلیک وکړئ. که چېرې تاسو ته ډېر مخکې کلي او هغه میټاوي نو تاسو سمپلی په دا ریموو باندې کلیک وکړئ. او که چېرې تاسو نور خط لیکاستئ په برسره مطلب دغه دم یې نور ختم لیکو نو تاسو سمپلی په دا ایډټ بایو باندې تاسو کلیک وکړئ. د هغه بعد به تاسو کوم چې خط لیکلي دا به تاسو ته شوي سي. مثال کے طور پر که تاسو نور خط لیکاستئ تاسو لیکای سئ ټیک شو. زه به ولیکم ګوډ بوی نه. مثال کے طور پر تاسو هر شی لیکای سئ. خو ملګرو زه تاسو ته که چېرې وګورم مثال کے طور پر زه دلته لیکم ګوډ بوی. ملګرو زه نور سپلنګان چې کوم دي نور توري لیکم خو فیسبوک یې نه شو کوي او نه لیکل کېږي ټیک شو. دا لیکم نه لیکل کېږي څه نه لیکل کېږي ملګرو چې کله ښکته وینئ تاسو وګورئ 101 ټیک شو. د دغه 101 مطلب دا دی چې تاسو 101 توري لیکئ سئ یو توري لیکئ سئ ټیک شو. تر هغه بالا تاسو نشئ لیکلی. مثال کے طور پر چې کوم هغه خواته دی ټیک شو هغه چې کوم نمبر دی هغه فیسبوک خپله مخې ته کړي چې تاسو یو تسویه توري لیکئ سئ او یې خوا چې کوم دی دا هغه شو کوي چې مطلب دا تاسو لیکلي. مثال کے طور پر د دې خوا چې کوم د کړي لاس خواته چې کوم 101 دی ټیک شو هغه ګورئ دلته فین ټاکم سوسي وینئ ملګرو. نو که چېرې تاسو څو لیکم او نه که هغه هم کموي ټیک شو. نو زه دا درته وایم چې تاسو دا کوم د ډیزاینینګ وي دا که تاسو تور ډېر لیکاست بیا د ډیزاینینګ نه ورکوئ او که تاسو ډیزاینینګ ورکوئ نو تاسو بیا تور ډېر نشئ لیکلی ټیک شو ملګرو. نو زه چې کوم دا اور چې کوم ډیزاین دی دا میټاومه او چې کوم دلته نور چې توري دا میټاومه ټول دا میټاو چې کوم دی دوه بیا چې کوم توري دي باندې لیکلي دي شو کړي دي. نو که تاسو چېرې داسې کوئ او تاسو خپل لیکئ چې کوم دا ختم شول نو تاسو سمپلي په داسې باندې کلیک وکړئ. نو کله چې پر باندې کلیک ووایئ نو تاسو خپل پروفایل راځئ. نو ملګرو تاسو وکړئ اوله دلته لیکلي وو نور او نور څه تور لیکل سوي او دلته اورونه چې کوم هغه ډېر وو نو موږ هغه میټاو کړل او څه ختم میټاو کړو نو نور کم شولو. نو ملګرو که تاسو چېرې تاسو دا ریموو کوئ مطلب ختم کوئ نو سمپلي تاسو کوم دا خط یې پر دم کلیک وکړئ او که تاسو ورته نشئ کوئ نو تاسو دلته پر ایډټ باندې کلیک وکړئ او سمپلي بیا دلته راسئ پر ایډټ چې کوم پر دم کلیک وکړئ ختم کوئ. نو ملګرو دغه اسانه طریقه ده که چېرې تاسو غواړئ لیکل نو هغه اپشن وباسئ. که چېرې تاسو غواړئ لیکلی او هغه ختمول غواړئ نو سمپلي تاسو پر کوم خط کې باندې کلیک وکړئ او ریموو چې کوم پر ریموو باندې کلیک وکړئ. مطلب ریموو مطلب دا دی چې تاسو ګسې ختم کړئ. چې ګسې ختم کوم پر ریموو کلیک وکړئ اوس وینئ ملګرو هغه خط چې کوم دی ختم شو. د دې باندې ملګرو چې کوم دا مطلب تعالی کوم کیر خوند درکړي یا تاسو ته داسې پسند شي کوم شي خوند درکړي هغه هم تاسو د ایډ کوئ نو دغه سمپلي طریقه ده تاسو بیرته ایډټ پبلک ډیټیل باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه باندې لاندې راسئ او بیا لیکلي ټیک شو دا او پر دا ایډټ چې کوم باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ نو که چېرې تاسو مخکې داسې شیان لیکلي هغه تاسو میټاوئ تاسو په دا ګنټه نشان چې کوم باندې کلیک وکړئ نو سکور فوربات چې کوم ختم شو ټیک شو. زه دا ترې میټاوم دا هم ختم شو ټیک شو او دا پینټینګ چې کوم دا میټاوم ټیک مې کو دا میټاوم او که تاسو نور دا نشان کولای شئ تاسو لاندې راځئ کوم شی تاسو خوښ شي هغه تاسو کوئ ټیک شو. بیا ډېر شیان ټیک شو تاسو خپل مطلب زه د کامیډي باندې کلیک کوم ټیک تاسو په کامیډي باندې کلیک وای نو دغه کوم خانه ولا غو شناسي کله چې نو د مطلب تاسو لیکته دا د کوکینګ شم په باندې کلیک کوم او دا چې تاسو خپل خانه پر کړئ د دې تاسو باندې د چمکي په باندې کلیک واسي چې باندې چې کلیک وای ګورم کې ما سره فوټبال او نور 3D مطلب کمپیوټر شامل هغه ختم شو نو کوکینګ باندې کله ما کلیک وای دا د تم شو کوکینګ او تم شو ټیک شو او د اکټینګ ورته ګور اکټینګ یدي پوئټري دا سټډینګ دی سونګ رائټینګ دی کامیډي کله ما کلیک وای تم راټیک شو ته دا والا ختم کوي تاسو سمپلی پلیټ باندې کلیک واسي او چې کوم غنټه نشان دی ټیک شو په باندې کلیک واسي ختم کوي په باندې کلیک کوم ختم په باندې کلیک کوم ختم په باندې کلیک واسي ختم په باندې کلیک کوم او مو ختم او په باندې کلیک واسي ختم په باندې کلیک واسي ختم ټیک شو ټیک تاسو برتم سلیکټ کوئ ټیک شو. نو ملګرو زه سلیکټ کوم صرف امریکن فوټبال سلیکټ کوم په باندې کلیک واسي ملګرو ملګرو مشن ختم شو خالي امریکن فوټبال چې ما اوس کلیک وای هغه رالو. ملګرو د دې بعد فیچر ډیټکس فیچر سم طریقه تاسو په ایډټ باندې کلیک واسي او ایډټ باندې کله کلیک وای نو ما خو شو کړی دي او که چیرې تاسو مطلب نه شو کوي مطلب تاسو کې او لغې لګولې بعد کې لګولې ټیک شو قسم اول بار نو تاسو ته اول دا اپشن درکې زه دا ورته ډیټ کوم که تاسو ډیټ کوئ دا اسانه طریقه تاسو اول لګولې به ډیټ واسي په غنټه باندې کلیک واسي او د ډیټ کلیک باندې تاسو کلیک واسي کوم دا شي خاطر باندې کلیک وای او ختم کړئ. ملګرو اوس که تاسو تصویران پرې کلیک واسي نو سمپلی تاسو ایډټ پروټوس کوم دا پر باندې کلیک واسي تاسو ایډ کوئ ساسي او که تاسو پر هر څه باندې کلیک واسي ما هم کوئ ساسي زه پر دا خانه باندې اوس کلیک کوم
ګوره دا رالو تاسو ځان اپلوډ کوئ تاسو اډ کوئ تاسو او د دې اول اپشن کې کیمرا رول دا مطلب دا تاسو خپل ګلیریز کوم دالته تاسو دغه تاسو ځان اډ کوئ سیمه کوئ تاسو سیمپلی په مور باندې اپشن باندې کلیک کوئ او تاسو ګلیریز لبوزي او که تاسو سجست فوټوز کوم دي مطلب تاسو چې مخکې تاسو کوم پرایډ باندې اول وار پرایډ باندې چې کوم پکچر تاسو اپلوډ کړی دا هم تاسو په باندې اپلوډ کوئ تاسو سیمه کې په باندې کلیک کوم خبره اپلوډ شو ټیکس زه یو بل تصویر هم سره باندې کلیک کوم او دا بیا باندې کلیک کوئ ټیکس هر څه تاسو نه چوي مطلب نه خالص کوم دا غیر خالص تاسو کوي تاسو یا د تصویر تاسو چوي تاسو چوي درې تصویر تاسو چوي تاسو پر خانیم د کوي تاسو نو زه پر خانیم د کوم زه خسي د تصویر راګوم او دې بس چې تاسو خپل کار مکمل کړئ تصویر مو واچول هغه بعد د کوم سی باندې کوم سی کړئ د تاسو کوي او لوډینګ به واخی او ګورم ګروپ معلومات ترانس کوم مختمل کوي واخر څو اوسې د تصویر رالو چې من کولو بیا د لینک مطلب دا د لینکس مطلب دا دی چې تاسو ک انستګرام مثال پر تاسو راځي پر اډ باندې کلیک ورسئ او دلته لیکل دي سوشل لینک مطلب دا دی که تاسو د انستګرام اکاونټ لرئ یا د فیسبوک نه که تاسو انستګرام ټویټر سنیپ چیټ واتس اپ یوټیوب کوم اکاونټ لرئ دا غو تاسو ته اډ کوئ او لینک هم تاسو اډ کوئ نو چې تاسو انستګرام اکاونټ سره ته دا غو لیکل تاسو که تاسو د انستګرام اکاونټ نه سنیپ چیټ ټویټر د دوه شان سره تاسو په باندې کلیک وکړئ ټویټر وسایل د ټویټر اکاونټ وسنو واچوي نو زما دا یو شي نشته سمپلی زه پر زما یوټیوب چې کوم چینل دی د دغه دی د ټیکنالوژي په اړه نوم دی چې دا نوم چې کوم دی هغه اچوم ټیک شو دا نوم واچو او کته چې تاسو یوټیوب انستګرام شې لري نو تاسو د هر یو جلا لینک کوئ سم سکرټ پر بیا ایډ باندې کلیک ګور بل یو راځي او د انستګرام واچو ټیک چلو دا ور ټویټر مو لګو او تاسو د انستګرام پر بیا ایډ سوشل لینک باندې وګورئ انستګرام چې مطلب کچې تاسو هر اکاونټ لري هر اکاونټ چې کوم لینک هغه تاسو کوئ تاسو ټیک نو زما چې په یوټیوب دی نو د بعد د نور چې کوم لري کومه اوس د بل اپشن کړی دی په تاسو کلیک وکړئ دغه مطلب دا دی که تاسو کوم لینک شو کوي مطلب ورمکې تاسو غواړئ چې پبلیک وګورئ هم تاسو په پبلیک باندې اپشن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ما فرند وګورئ هم فرند باندې کلیک وکړئ او مور اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا اپشن درکې اونلی می مطلب دا لینک کوم دی صرف او صرف تبه ویني مطلب نور به یو دی ویني ټیک دا اونلی می چې کوم کلیک ما په وای نو زه صرف فرندز کوم دی فرندز باندې کلیک کوم چې صرف ما فرند ویني ټیک هغه بعد ویب سټ کوم دی دا علاقه سي چې تاسو ویب سټ نو ویب سټ باندې کلیک وکړئ او دا چې کوم اډرس دی او لینک دی هغه ولیکاسي او دلته پیسټ کړئ او که تاسو لینک مطلب ویب سټ نشته بس ختم کړئ او د بعد سی باندې کلیک وکړئ نو اوس چې کوم کار وکړو اوس هغه تاسو ته تاسو پر تاسو لاړ تاسو خپل پروفایل لاړ تاسو او لکه څه راکښ تاسو چې لږ سکتور پر پرېږدي او که تاسو مثال کې په ګورئ چې کوم فیچرز هغه هم اپلوډ شو او چې کوم موږ په بیزو هغه ملتادي امریکن فوتبال چې کوم دی هغه هم موږ واچولو ټیک شو ملګرو امید کوم چې تاسو به دا ویډیو په فایده درکړي او که چېرې تاسو موږ داسې ویډیو د فیسبوک په حواله غواړئ نو تاسو موږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او د دې ویډیو لاندې باندې د سبسکرایب بټن تاسو هغه باندې کلیک وکړئ دا غلط چې کوم بیل آیکن هغه باندې کلیک وکړئ دا فایده ده چې کله زه نوی ویډیو اپلوډ کوم نو او نوټیفیکیشن چې کوم دی هغه تاسو ته ملوي ډېر مننه او د الله پامان